السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، مونږ ته چې د سعودي د سکالرشپونو باره کې خبره کړې وه، نو بیا ملګرو ویل چې دې باندې یو تفصیلي ویډیو جوړه کړه چې هغې ټول پروسس وي د اول نه تر اخره پورې، او دا کمې جامعې دي، کمې یونیورسټیانې دي، او اوس چې دی کمې یونیورسټیانې کولاوي دي. نو دا ټولې خبرې به چې دی په دې ویډیو کې هغه مونږ کوو، او تاسو ته به ښیو چې کمې جامعې چې دي یا کمې یونیورسټیانې دي هغې ته تاسو اوس اپلای کولی شئ. موږ مخکې چې دا خبر تاسو سره شریکه کړې وه چې هغه ورونه چې هغه د میټرک یې پاس کړی یا 12م پاس وي نو هغې اپلای کولی شي. خو دا خبره به دې یاد وساتئ چې 5 کاله ګیپ په دې کې نه تېر شوی، مطلب اوس 2022 دی، داسې نه چې تاسو 2016 کې چې دی ګریجویټ شوی وي نو بیا چې دی ستاسو اسناد نه قبلیږي. تقریبا 1 کال 2 کاله 3 کاله پورې چې دی ګیپ پکې راغلی څه مسله نشته دی، او چې کوم نوي دي نو هغې دپاره خو چې دی ډېر چانس دی ځکه 5 کاله دی هغې سره. نو دا خبره یاده کړي چې دا سکالرشپونه د مدرسو او د سکولونو والا ټولو دپاره دي، مطلب څوک چې دیني زده کړې کړي دي یا هغې چې دی عصري زده کړې کړي دي او سکول یې ویلی دی، نو هغې ټولو دپاره چې دی برابر شرطونه دي او یو شانې چې دی اپورچونیټي ده. دویمه خبره دا ده چې پاسپورټ ضروري دی پکې ډېر زیات، او باید چې دا پاسپورټ کې چې دی وخت ډیر وي، تقریبا 4 کاله 3 کاله دا خو پکې وي، ځکه دا پروسس چې دی ټایم اخلي. تاسو ته دا مخکې دا خبره ما کړې وه. بل پکې ضروري شیان چې دي هغه چې مطلب ښه نمبر یې دي، ځکه چې دوی دلته میرټ ته ګوري، په زرګونو کسان چې دی هغې اپلای کوي دې ته، نو دا پروسس چې دی ټایم هم اخلي، او بل د نمبرو ته هم ګوري چې د دې نمبر یې څنګه دي، د دې کم ګریډ دی، نو دا ټول شیونه چې دی دې کې ډېر زیات اثر لري. هغه ملګري چې هغې غواړي چې هغې ماسټر ته اپلای وکړي، مطلب عمر یې ډېر شوی دی او هغې چې دی مخکې سبقونه ویلي، هغوی نه غواړي چې مطلب اوس بېرته یونیورسټي شروع کړي، نو هغې دپاره بلکل داسې جامعې هم شته دی چې هغې ماسټر دپاره هغه اپلای کولی شي او تاله چې دی سکالرشپ درکوي. بل هغه ملګري چې هغې ماسټر هم کړی غواړي پی ایچ ډي وکړي، نو هغې دپاره هم چې دی دغه سیسټم شته دی. ټول دپاره خپل خپل شرطونه دي د عمرونو. د څوک چې یونیورسټۍ ته راځي نو هغې عمر باید چې د 18 نه کم نه او د 24 نه چې دی هغه بره نه د دې په مینځ کې چې نو هغه اپلای کولی شي. چې څوک بیا ماسټر دپاره راځي نو هغه باید هغې عمر چې د 10 کالو نه هغه ډیر نه وي، او چې بیا څوک پی ایچ ډي کوي نو هغې تقریبا 15 کاله عمر هغې لپاره ټاکلی چې دې نه به ډېر نه وي. که چېرته ستا عمر د دې نه ډېر و نو بیا چې دی ته اپلای نشي کولی، او په ماسټر کې د 10 کال نه باید چې ستا 9 یا 28 کاله چې دی عمر وي نو ته کولی شي چې اپلای وکړي. دا ټولو دپاره چې دی عمر دا شرط پکې ډېر زیات ضروري دی چې باید عمرونه چې دی هغه برابر وي. د دې لپاره سکالرشپ څه حساب دی؟ سکالرشپ چې دی 840 ریال چې دی هره میاشت هغه سټوډنټ ته ورکوي. هاسټل چې دی فری دی، نور هر یو شی چې دی فری دی، خو صرف کانه پینه چې دی خوراک هغه به ته خپل کوې. دا چې دی د دې او په کال کې چې دی یو ټیکټه هم ورکوي د آنه جانه، تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې هغه چټیاني، نو هغې تاله چې دی ټیکټ درکوي، ته تلی شي راتلی شي، هغه فری ټیکټ دی، بلکل هر یو شی فری دی بغیر د کانه پینې نه. دا شیونه چې دی دا به دې کې سهولیات دي. نو اوس کومې جامعې کولاوي دي؟ نو راځئ سکرین ته ګورو چې کومې جامعې کولاوي دي او کوم دی چې دی مونږه تقدیم کولی شو یا ورته اپلای کولی شو. نو رابه شو ګوګل ته. ګوګل کې چې دی وبلیکئ مواعید الجامعات، نو تاسو ته به چې دی یو داسې صفحه چې دی هغه مخې له راشي، یو داسې پیج، نو هغه کې چې دی د اولني باندې به چې دی کلیک وکړئ مواعید الجامعات. دلته چې د سعودي کې چې څومره هم جامعې دي او هغه د اډمیشن دپاره اوپن یا نی اوپن، نو هغه تاسو ته چې دی دلته ښیي. نو دا اول چې دی دا خو د سعودیانو دپاره دي، نو موږ به لاندې لاړ شو. دا وګورئ لغیر السعودیین، مطلب د منحو دپاره یا د خارجیانو دپاره. نو اوله جامعه چې موږ ته وښودله هغه جامعه طیبه ده چې دا په مدینه منوره کې ده،
او دلته چې دی هلکان او جنکۍ دواړه اډمیشن کولی شي او دواړو دپاره چې دی هغوی سکالرشپونه ورکوي. نو د دې اډمیشن ټیم چې دی هغه ختم شوی دی، تاسو ته وګورئ انتهای لیکلی دی په دې سور خط باندې. دویمه چې دی موږ له جامعه اسلامي راکړې ده، اسلامیک یونیورسټي چې دا په مدینه منوره کې ده. نو د دې ټیم چې دی هم ختم شوی دی، د اډمیشن ټیم چې دی ختم شوی دی. نو انشاءالله چې بیا کله اعلانیږي نو موږ به تاسو ته خبر درکوو. تاسو خپل هم چې دی چک کولی شئ د ټولو جامعو چې دی دلته تاسو چک کولی شئ. دا بله جامعه راکړې ده جامعه سعودیه، نو د دې هم چې دی ټیم ختم شوی دی. او جامعه ملک خالد چې دی هغې ټیم هم چې دی ختم شوی دی. نو نورې جامعې هم شته دی، دلته وګورئ تاسو لاندې لیکلي دي، خو هغوی یا چې دی خپل تاریخونه نه دي اعلان کړي او یا چې دی د هغوی ټیم ختم شوی دی. لکه زموږ جامعه چې ده جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه په ریاض کې، او دغه رنګ په ریاض کې بله غټه جامعه ده مشهوره جامعه ملک سعود، او دغه رنګ په جده کې چې ده، او په تبوک کې ده جامعه طائف کې ده، او په جوف کې او په نورو د سعودي ښارونو کې چې داسې ډېرې جامعې دي، لسونه ډېرې دي، ډېرې یونیورسټیانې دي چې هغوی سکالرشپونه ورکوي. نو اوس راځو هغه جامعو ته چې هغوی د پی ایچ ډي دپاره یا د ماسټر دپاره هغه اوس اوپن دي که نه دي اوپن. نو دلته چې دی دا به ووهو، دلته موږ ته لاندې ښیي. نو اوس چې دی جامعه ملک عبدالعزیز چې دی جده کې، دا چې دا اوپن ده د ذکور او اناث دواړو دپاره، د جینکو او هلکانو دواړو دپاره چې دی هغه اوپن ده. او دا د دراسات علیا دپاره، مطلب د ماسټر دپاره او د دکتوري دپاره. دا نورې جامعې هم تاسو وګورئ لاندې، دا هم چې دی اوپن دي. نو چې دا دکتورا ته وګورئ، دکتورا دپاره هم چې ده دا ملک عبدالعزیز چې ده دا ډېره ښه جامعه ده او دنیا چې دی په ښه جامعو کې راځي، رینکینګ کې دا راځي. نو دا تاسو دې ته کولی شي کوم ملګري چې غواړي هغې پی ایچ ډي ته او یا ماسټر ته اپلای وکړي، نو هغه دې راشي او اپلای دې وکړي، ځکه دا جامعه چې ده دا کولاوه ده. او دا نورې جامعې لاندې وګورئ دا هم کولاوي دي. نو انشاءالله موږ هم ټیم په ټیم باندې چې دی خبر درکوو تاسو ته چې کومې جامعې کولاوې شوي، او د هرې جامعې بیا ځان خپل شرط دی، خپل شرطونه دي او خپله د اپلای طریقه ده. نو اوس دلته کومه جامعه کولاوه وي، نو ما به چې دی تاسو د اپلای طریقه ښودلی وي چې دې طریقې سره تاسو سره دې ته خپل اسناد یا ډاکومنټ چې دی هغه وخېجوئ، او دا تاسو نه دا شی نه غواړي، ځکه د هره جامعه چې ده ځینې جامعه ډېر شی نه غواړي، ځینې کم غواړي. نو هغه چې انشاءالله کله جامعو اعلان وکړو نو زه به چې دی تاسو خبروم او تاسو ته به چې دی ټول معلومات درکوم چې دا کم شی دې لپاره ضروري دی، کم اسناد تاسو نه غواړي، کم کاغذونه یا کم ډاکومنټس چې دي هغه ډېر ضروري دي او هغه لازم دي پکې. نو هغه شی نه انشاءالله به موږ تاسو سره شریکوو. تاسو خپل هم کتلی شئ په دې ویب سایټ کې چې کومې جامعې کولاوي دي، کومې یونیورسټیانې کولاوي دي د سکالرشپونو دپاره، او هغې ته چې دی تاسو اپلای کولی شئ.